تازه په کونړ کې د پاکستاني جیټ الوتکو ګزمې. سلام قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. له کونړه سیمه ییزو سرچینو زاویه نیوز ته وویل چې تېره ورځ مازدیګر مهال دوو پاکستاني جیټ الوتکو د دغه ولایت د اسمار ولسوالۍ پر ځینو برخو ګزمې ترسره کړي دي. د سرچینې په وینا دغه دوه الوتکې 3 ځله له ډیورنډ فرضي کرښې اغاړې واوښتې او بیرته پر اسمار ولسوالۍ راوګرځېدې. تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د کونړ ولایت په اسمار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د پاکستانیو طالبانو ګڼ شمېر مراکز فعاله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم ویلي دي چې د افغانستان پر فضا د امریکایي الوتکو ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو تیاري هم ګزمې کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنګټن نه غواړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی بیا زور واخلي. د دې وزارت یو ویان رسنیو ته ویلي موږ د طالبانو پر ضد له وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو، له ټولو خواو د زغم او مذاکراتو غوښتونکي یو او نه غواړو چې افغانستان کې تاوتریخوالی بیا پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تازه ویلي دي که امریکایي سیاسي ملاتړ وکړي دی کولی شي ډیر ژر په افغانستان کې د طالبانو رژیم را نسکور کړي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.